بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خلیل همام دی او زه په کاناډا کې د مهاجرت رسمي مشاور یم. د ما نه یو څو نفره پوښتنه وکړه چې د کاناډا د هیواد په هکله معلومات ورکړم. نو ما لازمه وبلله چې د کاناډا هیواد او د افغانستان هیواد دواړه سره مقایسه کړم ترڅو تاسې په ښه توګه باندې د کاناډا هیواد وپېژنئ. په دې پریزنټیشن کې زه د دواړو هیوادونو د حکومت، خلکو، اقتصاد او اقلیم په هکله معلومات ورکوم. نو امید دی چې تر اخره زما سره پاتې شئ. د دواړو هیوادونو د حکومت په هکله معلومات: د افغانستان د نوم معنا ده د افغانانو ځای او د کاناډا د نوم معنا ده کلی. د افغانستان د حکومت ډول اسلامي جمهوریت دی او د کاناډا د حکومت ډول فدرالي پارلماني دیموکراسي ده. د افغانستان پایتخت کابل دی او د کاناډا پایتخت اوتاوا نومي. افغانستان په 14 ولایتونو باندې ویشل شوی دی او کاناډا په 10 ولایتونو او 3 سیمو باندې ویشل شوی ده. د افغانستان د استقلال ورځ اګست 1919 میلادي کال دی او د کاناډا د استقلال ورځ د جولای اول 1818 میلادي کال دی. په افغانستان کې د تولد تابعیت نشته، د نسل تابعیت شته او دوه تابعیتونه په قانون کې نشته. په کاناډا کې د تولد تابعیت شته، د نسل تابعیت هم شته، دوه تابعیتونه په قانون کې هم ځای لري. که څوک په کاناډا کې 15 کاله پی آر وي او 3 کاله په کاناډا کې تیر کړي نو هغه کولی شي چې د اوسېدلو له امله د کاناډا تابعیت ترلاسه کړي. د خلکو په هکله معلومات: د افغانستان نفوس 7,414,414 دی. د کاناډا نفوس 6,991,991 دی. د افغانستان مشهور ښارونه کابل دی چې پایتخت هم دی، په دې کې 4.3 میلیونه خلک اوسي. د کاناډا مشهور ښارونه ډیر دي. اوتاوا یې پایتخت دی چې 1.408 میلیونه خلک پکې اوسي. مشهور ښارونه یې تورانټو دی چې 4.255 میلیونه خلک پکې اوسي. مونټریال دی 4.240 میلیونه نفوس لري. ونکوور ښار دی چې 2.6 میلیونه نفوس لري. کلګری ښار دی چې 1.581 میلیونه نفوس لري او بیا د ایډمنټن ښار دی چې 1.491 میلیونه نفوس لري. د افغانستان تخمینی ژوند یا په افغانستان کې چې کوم خلک اوسي د هغې تخمینی ژوند 53.25 کاله دی او په کاناډا کې چې کوم خلک اوسي یا د کاناډایانو تخمینی ژوند 83.2 کاله دی. د افغانستان د ټول نفوس 26.3% خلک په ښارونو کې ژوند کوي. د کاناډا د ټول نفوس 1.8 خلک په ښارونو کې ژوند کوي. د مورانو مرګ او میر په افغانستان کې په 1 لک تولداتو کې 638 مورګانې مړې کیږي او په کاناډا کې په 1 لک تولداتو کې 10 مورانې مړې کیږي. د مور لومړی ماشوم په افغانستان کې په 19.9 کلنۍ کې پیدا کیږي او په کاناډا کې د مور لومړی ماشوم په 9.4 کلنۍ کې پیدا کیږي. د ماشومانو مرګ او میر په افغانستان کې په 1000 تولداتو کې 1.5 او یا ماشومان دي. په کاناډا کې په 1000 تولداتو کې 4.4 ماشومان دي. د دواړو هیوادونو د اقتصاد په هکله معلومات: د افغانستان جی ډي پی 8.550 بلیونه ډالر ده او د کاناډا جی ډي پی 1.843 بلیونه او 350 میلیونه ډالر ده. په افغانستان کې د نفر په سر عاید 2015 ډالر دی او په کاناډا کې د نفر په سر عاید 9,011 ډالر دی. د افغانستان د سکتور په سر عاید د زراعت عاید 23% دی، د صنعت عاید 21.1% دی، د خدماتو عاید 15.9% دی او د کاناډا د سکتور په سر عاید د زراعت عاید 1.6% دی، د صنعت عاید 28.2% دی، د خدماتو عاید 9.2% دی. د افغانستان د کار قوه 8.408 میلیونه خلک دي او د کاناډا د کار قوه 18.1 میلیونه خلک دي. د سکتور په سر د کار قوه په افغانستان کې په زراعت کې 4.3% خلک مصروف دي، په صنعت کې 18.1% خلک مصروف دي، په خدماتو کې 10.6% خلک مصروف دي او په کاناډا کې په زراعت کې 2% خلک مصروف دي، په صنعت کې 14% خلک مصروف دي، په خدماتو کې 6%، په صنعت او خدمات دواړو کې 8% او تولیداتو کې 3% خلک مصروف دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه 23.9% ده
او په کاناډا کې د بیکارۍ کچه 15.8% ده. افغانستان په بودیجه کې د افغانستان عاید 2.208 بلیونه ډالر دی او مصرف 15.328 بلیونه ډالر دی. د کاناډا په بودیجه کې د کاناډا عاید 649.8 بلیونه ډالر دی او مصرف 615.8 بلیونه ډالر دی. بیا هم په اقتصاد کې پاتې کیږو. د افغانستان 4.5% خلک په فقر کې ژوند کوي او د کاناډا 9.4% خلک په فقر کې ژوند کوي. هغه هم د 2008 کال د تخمین په اساس باندې. افغانستان په کال کې 904 میلیونه ډالر صادرات لري او کاناډا په کال کې 618.8 بلیونه ډالر صادرات لري. د افغانستان عمده صادرات سره زر دي، انګور دي، تریاک دي، میوې او مغزونه دي، پنبه ده، لاسي غالۍ، د صابون ډبره او د سکریپ اوسپنه ده. د کاناډا عمده صادرات خام پټرولیم دي، د موټرو او وسایطو برخې دي، او سره زر دي، تصفیه شوي پټرولیم دي او طبیعي ګاز دی. د افغانستان عمده واردات د غنمو اوړه دي، د نشراتو تجهیزات دي، پاک شوي پټرولیم دي. د کاناډا عمده واردات موټرې او د وسایطو پرزې دي، ټرکونه یا لارۍ دي، خام پټرولیم واردوي او تصفیه شوي پټرولیم هم د دوی عمده واردات دي. د کاناډا اقلیم په مختلفو برخو کې فرق کوي ځکه کاناډا د نړۍ دویم لوی هیواد دی، نو اقلیم په مختلفو سیمو کې ډیر توپیر لري. شمالي سیمې ډیر یخي او جنوبي سیمې ملایمې او ګرمې دي. په دې ټیبل کې یا په دې جدول کې تاسو ته د کاناډا مشهور ښارونه لیکل شوي دي او په څنګ کې میاشتې هم لیکل شوي دي چې په دې باندې تاسو کولای شئ چې پوه شئ چې کوم ښارونه ګرم دي او کوم ښارونه یخ دي. مثلا ونکوور ښار چې دی ګرم دی او وینیپیک ښار چې دی یخ دی. ونکوور ښار په جنوري کې 3 درجې هوا لري، په فبروري کې 4.7 درجې هوا لري، په مارچ کې 6.3 درجې هوا لري، په اپریل کې 8.8 درجې هوا لري او په می کې 12.1 درجه هوا لري. وینیپیک ښار په جنوري کې -18.3 درجې، په فبروري کې -15.1 درجه، په مارچ کې -8 درجې حرارت لري چې ډیر یخ دی. بیا په ځینو وختو کې د سنت جانز په نامه باندې چې کوم ښار دی هغه یخ دی. که موږ راشو ووړي ته، نو په ووړي کې د ونکوور په نسبت باندې د ټورنټو ښار ډیر ګرم دی. تاسو په دې جدول کې لیدلی شئ چې د کاناډا کوم ښارونه یخ دي او کوم ښارونه ګرم دي. نو که چیرته درجه د 0 څخه لوړیږي دا مطلب چې هوا ګرمیږي او چې د 0 څخه ښکته کیږي منفي ته ځي نو دا مطلب چې هوا یخیږي. تاسو په دې جدول کې کتلی شئ چې کوم ښارونه یخ دي او کوم ښارونه ګرم دي. د افغانستان اقلیم هم په مختلفو سیمو کې فرق کوي. شمال او جنوب او شرق او غرب او منځنۍ سیمې د نورو سیمو سره فرق لري ځکه چې افغانستان هم د نړۍ یو 40م لوی هیواد دی او اقلیم په مختلفو سیمو کې توپیر لري. بامیان د افغانستان یخترین ځای دی او جلال آباد او کندهار د افغانستان نسبتاً ګرم ترین ځایونه دي. د بامیان څخه وروسته غزني یخترین دی، بیا کابل دی، میمنه ده او همدارنګه نور ښارونه تاسو په دې جدول کې کتلی شئ. مثلا د جنوري په میاشت کې د بامیانو په ښار کې د هوا درجه -24 ته رسیږي، په فبروري کې -22 ته رسیږي، په مارچ کې -12، په اپریل کې -4 چې دا ډیره یخه هوا ده. مګر په مقابل کې که تاسو جلال آباد هوا وګورئ په جنوري کې 15 درجې ده، په فبروري کې 18 درجې ده، په مارچ کې 23، په اپریل کې 28 او همدارنګه تاسو په نورو میاشتو کې هم کتلی شئ چې هوا یې ګرمه ده. مثلا د جولای په میاشت کې 40 درجو ته رسیږي چې دا په کافي اندازه باندې ګرمه هوا ده. نو دا و هغه معلومات چې ما د ځینو مینوالو په غوښتنه باندې ترتیب کړي وو. امید دی چې تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که تاسو د کاناډا د مهاجرت په هکله باندې پوښتنې لرئ، غواړئ چې کاناډا ته مهاجر شئ، نو کولی شئ زما سره اړیکه ونیسئ. زه په کاناډا کې د مهاجرت رسمي وکیل یم. زه کولی شم چې تاسو د کاناډا د مهاجرت په هکله باندې معلومات درکړم او که تاسو د حکومت سره کوم کار لرئ یا غواړئ چې د حکومت په مهاجرتي برنامو باندې کاناډا ته راشئ، نو زه کولی شم چې ستاسو کارونه د حکومت سره مخ ته بوزم. تاسو کولی شئ ما په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، لینکډین او نور اجتماعي صفحاتو کې فالو کړئ او د کاناډا د مهاجرت په هکله باندې رسمي او مطمئن معلومات ترلاسه کړئ. په اخره کې مو د یاده ونوځئ چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د راتلونکو ګټورو ویډیوګانو څخه په وخت خبر شئ. مننه چې تر دې دمه زما سره پاتې شوئ. د خدای په امان.